الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. د ښځو د تعلیم په اړه باندې عموما بحث کیږي. ډیر خلک وایي چې اسلام کې د ښځو تعلیم نشته ده، یا د ښځو تعلیم یا د ښځو سبق ویل دا حرام ګڼل کیږي. همدغه راز ډیر وخت کې بیا داسې کیږي چې په مغربي معاشره کې یا غربي ټولنه چې کله په اسلامي نړۍ کې هغوی د تعلیم دپاره جدوجهد کوي، نو د تعلیم په نوم باندې ډیر داسې فسادونه او ډیر داسې اشیا او ډیر داسې کارونه کوي چې هغه د تعلیم سره مناسب نه وي، بلکې یو ټولنه چې د هلاکت طرف ته بوځي. د دې په اړه باندې هم زموږ استاسې په دې نړۍ کې چې دی افراط او تفرید کیږي. یو طرف ته زموږ استاسې په ټولنه کې اکثره پښتانه یا اکثره خلک داسې وایي چې یاره ښځه یا د کور ده یا د ګور ده، تعلیم ښځې دپاره نشته دی. چا چې یو ټکی وویلی هغه بدکرداره شوله. ډیرو خلکو په ذهنونو کې دا خبره ده چې کمې ښځې قلم په لاس کې واخیست هغه بدکرداره شوله، هغه په کور کې نه پرېښودل پکار، یا نور داسې نظریات. دغه خبرې شته دی. ډیر کم خلک داسې دي چې هغوی د دې په اړه باندې مثبت نظر لري او هغوی غواړي چې زنانو ته تعلیم یا زنانه یو څه سبق وایي. بل طرف ته چې دی غربي نړۍ کې بیا څه حالت دي، یا غرب څه غواړي چې په اسلامي نړۍ کې وکړي. هغوی دا غواړي چې کو ایجوکیشن دی وي، ښځه او نر د ګډ سره کینی. خیر ده د تعلیم په نوم باندې د ثقافت کارونه یا د لباس تغیر یا بېحیایي خورول یا د نورو مراسمو دپاره چې هغه غیر اسلامي مراسم د هغې دپاره دعوت او تبلیغ کول چې دی هغه د غربي نړۍ په نصاب کې شامل دي. یو طرف ته ملاحظات څه شی دي، پښتانه یا زموږ ستاسې ټولنه کې اکثره دا تاثر خورېږي چې څوک هم تعلیم وکړي نو هغه بې حیا کیږي، او بل طرف ته ملاحظات څه شی دي چې څوک هم تعلیم نه کوي، یا مثال د خبرې که تعلیم ونه کړي نو دا ټولنه د جهالت طرف ته پاتې کیږي. اوس یو سمې یا یو سالمې نتیجې ته رسېدل په دې باب کې مهم دي. اصل خبره دا ده چې بعض داسې امور دي چې په هغې کې په ښځه باندې سبق ویل یا د ښځې تعلیم کول د علماو په نسبت باندې فرض کفایي دي، یعنی لازمه خبره ده. لکه مثال د خبرې زه تاسو ته یو مثال درکړم. یو سړی که هر څومره حیادار شي، که چېرته په یو ټولنه کې هغه طبیبانې ونه لري، یعنې ډاکټرانې ښځینه ډاکټرانې ونه لري، نو هغه مجبور دی چې د خپله کورودانه چې مریضېږي په دې باندې سخت قسمه حالات راتلی شي. امبریالوجي باب کې د نورو مثال د خبرې یو غاښ باندې درد شي، سترګه باندې درد شي. انسان چې څومره په زرګونو مرضونه لري، نو هر سړی دې ته مجبور دی چې د خپله کورودانه یو طبیبي یا یو ښځینه طبیبي ته وښایي. نو که چېرته په یو ټولنه کې طبیبانې یا ښځینه څوک نه وي موجود، نو هغه مجبور دی چې یو پردي سړي ته د خپله کورودانه یا خپله ښځه یا خپله لور یا خپله خور دا بوځي او هلته د تداوي دپاره هغه علاج وکړي. یو طرف ته که چېرته موږ او تاسې وګورو ډېر زیات ضرورت هم محسوسیږي، او بل طرف ته که چېرته موږ او تاسې وګورو نو د تعلیم په نوم باندې د بېحیایي فتوا یا د بدکرداري فتوا دا هم مسلسل خورېږي. که چېرته د دې یو منځني لارې دپاره کوشش وکړو، داسې یو لاره چې هغه د دواړو دپاره مناسبه وي، یعنې زنانه هم پکې تعلیم وکړلی شي او بېحیایي نه هم بچ شي، نو داسې هم یو صورت جوړېدلی شي. نو که یو څوک مخلص وي او یو څوک د زړه نه دا غواړي چې هغه په خپل لور باندې یا په خپله خور باندې یا په خپل د کور په زنانو باندې تعلیم وکړي، نو داسې یو دریم صورت یو لاره هم راویستلی شي چې هم پکې زنانه تعلیم وکړي، سبق ووایي، او هم چې د بېحیایي نه بچي. لکه د دې مثال زه تاسو ته ووایم، داسې یو کور دې ونیولی شي، یو منطقه د 200 کورونه دي پکې، د دې 200 کورونو په سر باندې د 2 کوره یا یو کور ونیولی شي، هلته د ټولې ښځینه معلمانې شي، ټولې جنکۍ زنانه دې هلته راجمع کېږي، هلته د کلکه څارنه کېږي په حجاب او نقاب کې، هلته د قوانین چې د وضع شي. لکه څنګه چې موږ تاسې ګورو په عامو سکولونو کې، خصوصا په دې پرایویټ سکولونو کې، په دې هلکانو باندې چې دی په زوره پتلون، نیکټایي او شرټ دا اچولی کېږي. دا یو قانون ده. نو که چېرته دغسې یو سخت قانون، یو مسلم قانون په زنانو باندې هم تطبیق شي او هغوی مسلسل په حجاب کې راشي، یوازې د زنانو دپاره چې دی یو مدرسه جوړه شي یا یو مثال د خبرې یو پوهنتون جوړ شي چې په هغې کې مسلسل ټولې ښځینه استادانې وي او د هغې کلکه څارنه وشي، هلته چې دی موبایل وړل منع شي، هلته چې دی هر څه شی د تعقیب لاندې شي، د هغې پلاران چې دی راغوښتلی کېږي یا د کور نور یو غړی راغوښتلی کېږي، هغوی سره مسلسل خبره کېږي. نو دا هم ممکنه ده. نو لازما په یو معاشره کې داسې یو صورتحال رامنځته کېدلی شي چې هم زنانه پرمختګ وکړي، سبق و تعلیم وي، او هم چې دی یو زنانه
هغه بعفته او حجاب سره پاتې شي. نو یو طرف ته که چېرته موږ تاسې وګورو نو داسې دریم صورت هم شته دی. همدغه راز 10 کورونه دي، په 10 کورونو باندې چې دی یو استاذه وي، هغه د 10 کورونو زنانو ته سبقونه وښیي او په حجاب کې ورته وښیي چې مکمل چې د هغوی په حیا او عفت سره وي، او هغه نظریات، هغه نصابونه او هغه مراسم چې هغه غرب په دې کې شامل کړي وي هغه ترېنه لرې کړي. اوس وخت کې موږ تاسې ګورو ډېرې غټې یونیورسټیانې وي، ډېرې غټې فاکولټي وي، پوهنتونونه وي. ښه کېدلی شي چې هلته 2 سیکشنې جوړې شي، یعنې په 2 حصو باندې تقسیم شي، یو طرف ته زنانه شي یو طرف ته سړي شي. یعنې یو عمارت چې د زنانو دپاره مختص کړلی شي او یو عمارت یا یو بلاک چې د هغه د نارینهو دپاره. ښه ممکن وي، خو بیا هم نه کوي. بلکې ځکه تاسو د یو مثال درکړم، زما یو ملګری ما ورته ویل چې ولې تاسو دا کو ایجوکیشن دا ترتیب برابر کړی؟ نو ما ته وویل که چېرته موږ کو ایجوکیشن ترتیب برابر نه کړو نو بیا ځوانان زموږ انسټیټیوټ ته نه راځي. نو که چېرته په اخلاص سره یو ټولنه پرمختګ کول غواړي او موږ او تاسې که په اخلاص سره پرمختګ کول غواړو چې مخلص واوسو د خپلې ټولنې دپاره او د خپلو خویندو میندو او د لوڼو دپاره، نو دې دپاره لازمه خبره دا ده که چېرته تعلیم کېږي نو د حجاب په میدان کې دې وشي او حجاب لازما وبلل شي په دې میدان کې. او که چېرته داسې بې حیایي خورېږي زموږ ستاسو په معاشره کې د تعلیم په نوم باندې او بیا په دې کې فرهنګي کارونه هم شاملېږي، نو دا زموږ ستاسو معاشره هلاکت طرف ته بیا بوتللی شي. نو تعلیم هم لازم دی او حجاب ساتل هم لازم دي. نو په دې باب کې د علماء کرامو چې کوم موقف دی یا جمهور علماو چې کوم موقف دی هغه دا موقف دی ښځې دپاره یا زنانه دپاره حیا تر ټولو مهمه وي، حجاب تر ټولو مهم وي. او که چېرته موږ تاسې په حقیقي معناګانو باندې پرمختګ غواړو نو باید چې په اسلامي اصولو کې پرمختګ وکړو. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.